په مزار شریف کې د نایب آباد د ریل پټلۍ سټیشن د افغانستان او د ازبکستان هیواد ترمنځ د ترانسپورتي شبکې مهم جز دی. په دې سره به د افغانستان تجارانو د دواړو غاړو مسافرینو تګ د راتګ په برخه کې لازمي اسانتیاوې رامنځته شي. د تولیداتو او اجناسو په لیږد کې به اړین سهولتونه رامنځته شي، پانګونه به وغوړېږي، د کار مناسب فرصتونه به رامنځته شي او د سیمه ییز اقتصاد د تقویت په برخه کې به لازمه همکاري وکړي. په ځانګړې توګه یا سټیشن په افغان تجارانو ته ډېر سهولت او ګټورتیا رامنځته کړي، ځکه چې د حیرتان له صفري نقطې څخه به د مزار شریف هوایي ډګر ته حدوداً 50 کیلومتره فاصله رالنډه شي او له بله اړخه به دلته به یوازې غیر نفتي یا خشکه مواد تخلیه کیږي، په داسې حال چې پخوا به د حیرتان په بندر کې نفتي او غیر نفتي مواد یو ځای تخلیه کېدل، چې په دې سره به د تجارانو مصارف کم شي، تمام شوي قیمتونه به ټیټ شي او په لویه کې به د افغان تجارت ته لا زیات تشویق شي.